سلامونه دوستانو ته امید لرم تاسو به روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. دوستانو څنګه کولی شو دغه ډول تصویران په خپل موبایل کې ایډیټ کړو دوستانو او جوړې کړو. هیڅ تاسو ضرورت نه لرئ چې یو چاته ووایئ چې یاره ماته داسې تصویر جوړ کړه. دوستانو نو څنګه کولی شو دغه ډول ښایسته تصویران په خپل موبایل کې دوستانو په ډېرې اسانۍ سره ایډیټ او جوړ کړو. نو راځئ دوستانو ویډیو تر پایه راسره وګورئ. ویډیو سکیپ کوئ مه که ویډیو مو دوستانو چیرې سکیپ کړه نو ستاسو بیا په مکمله طریقه باندې هیڅ نه پوهیږئ. نو دوستانو ویډیو تر پایه راسره وګورئ او راځو مکمله ویډیو ستاسو لپاره اپلوډ کړې مې دوستانو مکمله راسره وګورئ چې څنګه کولی شو دغه ډول ښایسته ښایسته تصویران په خپل موبایل کې دوستانو ایډیټ کړو، په خپل موبایل کې جوړ کړو. د دې لپاره دوستانو تاسو به لومړی راشئ پلی سټور ته. له پلی سټور نه به یو وی پی این دوستانو راښکته کړئ چې هغه دی پروتون په نوم وی پی این دوستانو. نو را به شئ پروتون وی پی این مو دوستانو په پلی سټور کې ورته ولیکئ او دغه یو وی پی این مو ستاسو دوستانو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ او له هغې وروسته یو بل اپلیکیشن ته دوستانو ضرورت ده چې را به شئ دلته به ولیکئ ستاسو جیمین په نوم دوستانو اپلیکیشن دی او کله مو دوستانو دغه ګوګل جیمین ورته ولیکلو او دغه به هم ډاونلوډ کړئ او له هغې وروسته به دوستانو راشئ په دریمه برخه کې به ستاسو چټ جی پی ټي دوستانو سرچ کړئ او چټ جی پی ټي به بیا په خپل موبایل کې دوستانو ستاسو را ډاونلوډ کړئ. کله مو چې دغه مکمل را ډاونلوډ کړل دوستانو په خپل موبایل کې نو د دې لپاره موږ ستاسو اوس راځو لومړی وی پی این دوستانو راخلاصوو. دغه پروتون وی پی این به راخلاص کړئ او دغه به دوستانو کله مو چې تاسو راخلاص کړئ او دغه به کنیکټ کړئ. کله مو چې دغه کنیکټ کړ له هغې وروسته به تاسو راشه دوستانو جیمیني اپلیکیشن ته. جیمیني اپلیکیشن باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې کلیک پرې واخلئ دوستانو دغه به ستاسو داسې صفحه راخلاصه شي. له هغې وروسته به اوس دوستانو ستاسو راشئ په دغه جیمیني اپلیکیشن کې په لاندې برخه کې به دغه اپشن دوستانو ستاسو کلیک کړئ او کله مو چې دغه اپشن کلیک کړو دوستانو په دغه اپشن کې موږ ستاسو ته اوس دغه لومړی اپشن راکوي دغه کریټ ایمیج دوستانو. را به شئ په همدې باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې دوستانو په دې باندې هم کلیک واخیستلو له هغې وروسته بیا موږ ستاسو ته دلته یو د جمع نښان راکوي دوستانو. په دغه جمع نښان به کلیک واخلئ او بیا به راشئ په دغه ګیلري به کلیک دوستانو واخلئ. کله مو چې په دغه ګیلري باندې کلیک واخیستلو نو لږ اوس ورته منتظر کېږو. راځو خپل موبایل ګیلري څخه هغه تصویر راخلو کوم تصویر چې غواړو موږ او ستاسو جوړ کړو دوستانو. نو زه راځم همغه تصویر راخلم دوستانو کلیک پرې اخلم او دغه لاندې اډ باندې کلیک اخلم او د موبایل د منځ بټن نه دوستانو داسې ښکته کېږم. راځم په موبایل کې چټ جی پی ټي راخلاصوم او په چټ جی پی ټي کې دوستانو زه چټ جی پی ټي ته لیکم چې یو داسې پرام راته ولیکه چې زه په یوې ښایسته منظره کې ولاړ وم. نو زه ورته وایم چې یو داسې پرام راته جوړ کړه چې زه په یوه ښایسته منظره کې ولاړ وم. دغه دوستانو چټ جی پی ټي ته موږ ستاسو اوس ورلیږو. ښه دوستانو دغه مو ورته ولیږل. نو اوس بیا ورته وایي چې یوه ښایسته منظره دوستانو تاسو مکمل هر تفصیل سره ورته لیکئ. منظره وي د جامو رنګ باید بدل وي دوستانو داسې به هم ورته ولیکئ. یو ښایسته واسکټ وي دغه هر څه به ورته ولیکئ دوستانو. نو دغه هم دوستانو اوس ورته لیکو او اوس به موږ ستاسو ته پرام راولګي خو یو څو پوښتنې دا هم بیا کوي. نو زه ورته وایم چې نو دا یې درته وایي تاسو تصویر راولیکئ. تاسو به ورته وایي چې ته صرف زما ته پرام راواستوه زه نوره تصویر پر ای آی باندې جوړوم.
نو دوستانو ما دغه ورته ولیکل اوس به وګورو چې موږ ته پرام رالیږي که نه. ښه دوستانو تاسو کتلی شئ دغه پرام یې موږ ته راولېږلو. راځو هم دلته دوستانو داسې کلکه ګوته نیسو. کله مو چې دوستانو دلته کلکه ګوته ونیوله په دغه برخه کې سلیکټ دوستانو دغه ټیکس په دې باندې کلیک اخلو. کله مو چې په دې باندې کلیک وایستلو راځو دوستانو دغه مکمل داسې دوستانو دغه لاندې پرام چې دی دغه کاپي کوو خپل موبایل ته. دوستانو هغه تصویر چې و هغه پکې تللی دی. نو زه راځم یو ور بیا په همدغه برخه باندې دوستانو کلیک اخلم. غواړم تصویر انتخاب کړم او راځم دوستانو په دغه ګیلري باندې کلیک اخلم او یو تصویر ورته راخلم دوستانو. نو زه راځم تصویر ورته راخلم. راځم دغه تصویر اډ کوم ورته. کله هم دوستانو تصویر ورته اډ کړ راځو دغه ورته پیسټ کوو. او بعضې وخت دوستانو په لومړي سر کې تصویر نه راخلي. تاسو به دوهم ځل لپاره بیا کوشش کوئ تر څو تصویر راواخلئ او همداسې ورته مه لګئ ځکه چې بیا ستاسو لپاره صرف همداسې خالي منظره دوستانو راوړي. نو زه راځم دغه تصویر یو بیا دوستانو ورته اډ کوم او کله مو چې تصویر اډ کړ دوستانو راځو اوس په دغه برخه باندې کلیک اخلو او دغه تصویر او دغه پرام دوستانو موږ ستاسو دغه جیمینې ته لیږو. نو لږ دوستانو اوس منتظر کېږو تر څو زموږ ستاسو تصویر یوې ښایسته منظرې ته یوسي او یو ښایسته ډیزاین دوستانو راته جوړ کړي. نو لږ منتظر کېږو دغه د جوړېدو په حالات کې دی دوستانو. ها تاسو دوستانو کتلی شئ زما تصویر یې څومره زبردست جوړ کړو. تاسو زما لومړی تصویر وګورئ کوم ډول و او ستاسو اوس زما دغه تصویر وګورئ څومره یوې ښایسته منظرې ته دوستانو دغه یو لرو. که غواړئ چې دغه کپي کړئ له ځانه سره رابشئ په دغه سیو باندې به کلیک واخلئ او دغه به ستاسو سره موبایل کې ډاونلوډ شي دوستانو. بعضې وخت چې ډاونلوډ کار نه کوي د دې لپاره ستاسو د دې څخه یو سکرین شاټ دوستانو واخلئ. کله مو چې سکرین شاټ ترې وایسته نو را به شئ اوس خپل موبایل ګیلري ته دوستانو. کله چې د موبایل ګیلري ته راغلی او په دغه ګیلري کې به ستاسو سره اوس دغه تصویر سکرین شاټ شوی وي. را به شئ په دغه لاندې برخه کې به دوستانو په دغه پنسل نشان باندې کلیک واخلئ او دغه به دوستانو اوس موږ ستاسو داسې سره کرپ کړو دغه تصویر. کله مو دوستانو دغه تصویر کرپ کړ تاسو کتلی شئ زموږ تصویر اوس بالکل برابر شو. سکرین شاټ به راشئ هغه سکرین شاټ به یو بل تصویر هم غواړم دوستانو پرې جوړ کړم. دغه پرام که تاسو نشو جوړولی زه به دغه مکمل پرامونه زموږ ټلیګرام چینل لینک دوستانو ستاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې شته دی. په هغه ټلیګرام چینل کې به ستاسو لپاره زه دغه مکمل پرامونه واچوم او تاسو به لاړ شئ ډسکرپشن ته دوستانو هلته به په دغه چینل باندې دوستانو لینک باندې کلیک واخلئ او زموږ چینل به در سره سبسکرایب هم کوئ دوستانو. او دې تر څنګ هغه زموږ چینل مو چې کله سبسکرایب کړ له هغې وروسته به ستاسو راشئ هغه کوم پرامونه چې ما ستاسو اچولي دي همغه پرام به دوستانو ستاسو راکاپي کوئ او بیا یې کولی شئ ترې ګټه واخلئ دوستانو. نو زه راځم دغه پرام هم دوستانو ورته لیږم. غواړم چې په دغه پرامونو باندې هم زما لپاره یو ښایسته تصویر دوستانو ډیزاین کړم. بعضې وخت تصویر سم نه ډیزاین کوي ځکه چې دوی کې هم ستونزه وي یا مشکل وي. خو تاسو بار بار هڅه کوئ تر څو تصویر تاسو لپاره ډیزاین کړي دوستانو. تاسو کتلی شئ دغه تصویر هم زما لپاره ډیزاین کړی او په ډېر ښه شکل باندې دوستانو دغه تصویر ډیزاین شولو. همداشانتې تاسو کولی شئ نور تصویران هم ورته ولګئ او ښایسته ښایسته پرامونه جوړ کړئ. خپله تاسو کولی شئ پرام په چاټ جي پي ټي باندې دوستانو ډیزاین کړئ او جوړ کړئ. نو ستاسو لپاره به دغه جیمین هم ښایسته ښایسته ډیزاینونه دوستانو جوړوي او ښایسته ښایسته تصویران به ستاسو لپاره جوړوي. نو کولی شئ چې ستاسو هم هر ډول تصویر خوښ وي په دغه جیمین باندې دوستانو تاسو کولی شئ چې جوړ کړئ. مثلا زه راځم دغه تصویر هم ګورم یعنې مختلف ډوله پرامونه ورته لیکئ. مثلا ورته لیکئ زه غواړم په یو ښایسته موټر کې ناست وم یا غواړم په یو ښایسته رسټورانټ کې وم یا زه غواړم په یو ښایسته دفتر کې ناست وم. هر څنګه چې تاسو کوئ دوستانو کولی شئ چې ورته جوړ کړئ. بعضې وخت تصویر سم اپلوډ نه کړي نو ستاسو لپاره یوازې داسې خالي تشه منظره دوستانو دغه جیمینې رااخلي. نو دا چې دغه طریقه مې ستاسو لپاره وښودله تمه ده چې تاسو یو څه ترې زده کړی وي او خوند مو ترې اخیستی وي او نوره خپله ستاسو دغه تصویران ډیزاین او جوړ کړئ دوستانو. داسې تر بل ویډیو به بیا زه راځم ستاسو په لوی الله سپارم. ښه وخت ولرئ ښې شېبې لوی الله مو مل شه.